احمد شاه بابا احمد خان د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزي لمسی په 1922 زیږدیز کال چې د 1121 لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږېدلی دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېد. دغه نوموړی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دینداره شخص و د نوموړي په پټکۍ کې د شاهي سمبول په عنوان وټومبول شو. په دې توګه احمد شاه بابا واک ته ورسېد. نوموړي له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي د موخو په توګه په پام کې درلودل: د مرکزي قدرت بیا جوړول او یووالی، د افغانستان د طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سند او هند تر سینده پورې اوږدوالی درلود. احمد شاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هېواد ته یې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی وروباښه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل. خلک یې واڅول چې د هېواد په ګټه او تاوانونو کې سره شریک شي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسېدلو په موخه یې د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیو. د خپل ټولنیز دریځ د ټینګښت لپاره یې د ښې د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمد شاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې ستونزې وګاللې. د احمد شاه بابا کارنامې: احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی شو. له همدې امله د ځانګړي ځای د درلودو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښودو، تشریفات نه خوښېدل، پټکۍ تاړه او د ځمکې پر مخ کېناستېده. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړې کولې. په ورین تندې کړکېچونه یې په سوله ییز ډول حلول. احمد شاه بابا په سیاست کې د نرمښت پلوی و او تل به یې دوستۍ له لارې چلند کاوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلود، د وینو تویولو نه یې ډډه کوله. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته بابا لقب ورکړل شوی دی. د احمد شاه بابا پوځي سوقیات: احمد شاه بابا کله چې واک ته ورسېد، له هغه څخه وړاندې افغانستان د پردو قواو په وسیله تجزیه او نیول شوی و. ځکه نو احمد شاه بابا د پخوانیو له لاسه تللو سیمو د لاسته راوړلو او د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره یو لړ سفرونه او پوځي سوقیات پیل کړل چې هر یو جلا جلا ارزښت لري، چې د هغه له جملې څخه اووم سفر د پانیپټ جګړه ذکر کوو. اووم سفر د پانیپټ جګړه 1914 زیږدیز کال په ختیځ کې احمد شاه بابا دا سفر د ډېر اهمیت وړ دی، ځکه په 1958 کال کې په هند کې مهمې پیښې رامنځته شوې. لومړی د پنجاب سیکانو پاڅون وکړ، ورپسې مراهټانو د هند مرکزي او شمالي برخو ته داخل شول، او دریم ته چې اسلامي حکومت چې مسلمانانو جوړ کړی و له منځه لاړ. په هغه وخت کې چې احمد شاه بابا د نصیر خان بلوچ په ټکولو مصروفه و، د مرهټیانو مشر سیندیا مرکزي هند ته ورسېد. راجپوتانو او چټانو سره اتحاد وکړ او سیندیا د پنجاب لوري ته حرکت وکړ. آدینه بیګ هم ورسره یو ځای شو او پنجاب یې ونیو. شاهزاده تیمور او سردار جهان خان پېښور ته شاتګ وکړ. کله چې احمد شاه بابا له بلوچستان څخه ډاډمن شو، ډېر زره پوځیان سره د بولان درې له لارې سیند ته ورسېد او له شاهزاده تیمور او جهان خان سره یو ځای شو. د پنجاب لوري ته حرکت وکړ. سیندیا او غازي الدین چې څنګه د احمد شاه بابا له حرکت څخه خبر شول، له نجیب دوله سره یې سوله وکړه او د ډهلي لوري ته روان شول. په ډهلي کې دویم عالمګیر وواژه او کړوسی یې پاچا کړ. په دغه وخت کې احمد شاه بابا له دریو قواو سره مخامخ شو. لومړی د سیندیا قوه د ډهلي له لارې په اوږدو کې، دویمې قوې په هولګر پورې اړه درلوده چې امنا په کیڼ لور کې ځای پر ځای و، او دریمه قوه د جنګورا او غازي الدین وه. څنګه چې جګړه پیل شوه، درې ګونې قواوې د احمد شاهي د ځواک پر وړاندې ماته وخوړه. کله چې غازي الدین او جنګورا د سیندیا له ماتې خبر شول، ډهلي یې پرېښود او وتښتېدل. د مرهټانو مشر بالاباجي د مرهټ ټولو مشرانو ته خبر ورکړ چې نوی لښکر ترتیب کړي او راجپوتانو د مرهټو سره اتحاد وکړي چې شمېر یې 2 لکو ته رسېده. په داسې حال کې چې د احمد شاه بابا د پوځیانو شمېر
شپېته زره وو. د پاڼي پټ په ډګر کې ډېره لویه جګړه ونښته. افغانان فاتحه او مخالفینو ماته وخوړه. احمد شاه بابا ډهلي ته داخل شو. د ډهلي تخت شهزاده علي ګوهر، سیاسي او اداري چارې شجاع الدوله او پوځي چارې نجیب الدوله ته وسپارلې او په خپله کندهار ته ستون شو. د احمد شاه بابا فرهنګي او ټولنیزې کړنې د دغه عالي قدر پښتون امپراتور په وخت کې ادب او فرهنګ ته هم کار شوی و. په خپل احمد شاه بابا په معنوي لحاظ هم یو وتلې څیره وه او د ده د اشعارو دیوان د پر معنوي څیره ستر شاهد دی. د تصوف او عرفان سره علاقمند و، خو په شعر کې حماسي هم ځای لره. د تاریخي افتخاراتو د ساتنې لپاره په 1950 کال کې په کندهار کې د بیت الاشراف په نوم لومړنی موزیم جوړ کړو. همدارنګه د تاریخ له سبک سره هم علاقه لرله، نو ځکه یې په درباري تشکیلاتو کې د دولتي معارخ لپاره یو مقام منځته راوړ او په 1950 کال کې د دربار منشي محمود الحسیني په دغه دنده وټاکو. او حسیني هم هغه مشهور تاریخ چې تاریخ احمد شاهي په نوم سره یادېږي په 2 ټوکو کې ولیکو او نور ډیر تالیفات د ده په دوره کې رامنځته شو. د احمد شاه بابا مړینه دا چې احمد شاه بابا د هند له سفر څخه راوګرځېد، ډیرو جنګونو او سفرونو ستړی کړی و، نو په لاره کې ناروغ شو. کله چې کندهار ته ورسېد د ناروغۍ له امله ضعیف شوی و او په 1983 کال کې د درملنې په خاطر مشهد ته سفر وکړو. خو کله چې افغانستان ته ستون شو نو ډیر ضعیف شوی و. په دې وخت کې یوه جرګه د رئیسان او د دولت له مامورینو څخه جوړه کړه چې په نوموړې جرګه کې شهزاده تیمور خپل ولیعهد وټاکه. د جرګې غړو هم د احمد شاه بابا د نظر سره موافقت وښود. بالاخره د احمد شاه بابا ناروغي سخته شوه او د توبې د غره په لوري ولاړ چې بالاخره همالته احمد شاه بابا د جمعې په شپه د رجب د میاشتې په 20 د 50 کلنۍ په عمر سترګې له نړۍ څخه پټې کړې او ډیر ژر د هغه د مرګ خبره په ټول افغانستان کې خپور شو. د هغه جسد مبارک د توبې له غره څخه راوړ، د خرقې مبارک تر څنګ خاورو ته وسپارل. روح ښاد او جنت الفردوس ځای شه.